خو دې سټاف ته په دلو سلامونه، تاسو ته په دلو سلامونه. ما له طرفه زه کونډیان نیکم خان یم، تاسو ته مخامخ یم. انشاءالله زه د کونډیانو اوسېدونکی او شاعري خو تقریبا ډېر وخت کېږي، ځکه چې داسې وړوکو جومات نه ما شاعري زده کړې ده چې جومات چې طالب غوندې وم، دیني علم به مې کوو. هغې چې بس داسې څه چې هغه مولانا صاحب به ما ته وایي چې دا ووایه او دا مسله به یې وکړله، بیا ما ورته ویل چې نعت ووایه. ما شاعري نعتونه اخیستې ده، خو بس اوس داسې څه چې دې مقام ته ورسېدلم. صحیح. هغه کوم وخت و، کوم ټایم و تاسو ته به داسې یادېږي چې تاسو ابتدایي شاعري شروع کړې وه، چې هغه د عمر کوم وخت و چې تاسو شاعري شروع کړې وه؟ هغه جي بس دومره وخت و چې تقریبا زه دا 10-12 سال وم، دومره عمر نه، ځکه چې ما ته دومره یادېږي چې هغه ټیپ ریکارډونه دا نه ولرل کومه ده. ټیپ ریکارډونه چې کله راغلل بیا به دا ټیپ ریکارډ ته به موږ ناست وو، هغو دا دمساز نصرالله دا به مو اورېدل چې کومه ده. مخکې مظفر شاعر و، ګلوکاران ول، اکبر خټک تو، دا رسول خان لالا چې کومه ده نصرخیل ول، دا هغو ګلوکاران ول، مجلسیان ول، دو والا هغه به مو اورېدل، تېرې والې اوازونه به مو اورېدل. خو موږ ډېر لوی پاڅان ول او ما ډېره زیاته مینه وه ورسره. ما ته یې خوند راکوه، خپله ما وایي چې یاره چې ته اوس دې هغه ته ورسېږي چې تا به داسې وخت وي چې تا غزل به ګلوکار ووایي. ما خپل دا شوق و، ما وایي چې خو بس هغه پرېږده. خو شاعري داسې چې خپله پته ته لګېږي چې شاعري ټوټه پوټه شاعري باید نه، ځکه چې ما به تقریبا کله 3 ځایه هغه یوه غزل ته ویلو به ته نام ور واچوو، کله به مې 4 ځایه نام ور واچوو. تا ویل چې ما نام ډېر چې ما نام ډېر پېژنی، چې ما ته دا پته نه لګېدله چې یاره بس هغه ټکي بس بیا خو دمساز و نصرالله دا چې کومه دغه سول بیا د سره تقریبا په موزیشن باندې زه اغوستلم. صحیح. نیکم خان صاحب، د تاسو اولنۍ شاعري چې کومه وه، چېرې تاسو ته د خپلې اولنۍ شاعري چې داسې یو شعر 2 شعرونه داسې غزل یا لوبل یا ټپه داسې څه یادېږي تاسو؟ یاره جي پیله شاعري تقریبا ما ولبدی چې د خلکو ارمانونه مې ارمان غوندې نه دي چې ټول ښکلي راجمع شي جانان غوندې نه دي. او زړګیه هسې مه کوه په نوره خپلو نازه، هر وخت چې پسې جاړې خو ښکاره به مې کې رازه. او کمبخته ستا خویونه د انسان غوندې نه دي چې ټول ښکلي راجمع شي جانان غوندې نه دي. نیکم خان صاحب، رادرومو مخته به دا پروګرام دغسې بیا یو ادبي ستوري پروګرام ده، خو دی چې تاسو حالات زندګي. نو نیکم خان صاحب، تاسو تعلیم څومره کړی و؟ یاره جي ما خو تقریبا دا 4 پورې تعلیم کړی ده. تعلیم ما ډېر زیات نه را کړی، خو علم مې دیني علم ما پنج کتاب، رشید بیان، پنج سوره و کدوري منیا، لکه دا دیني علم ما ستا دا مې کړی ده. اچھا. نو د تاسو د شاعري چې د تا چې د دنیاوي علم تعلیم چې کوم دا تا کم کړی ده، دې چېرته تاسې شاعري چې رکاوټ یا تکلیف داسې تاسو ته محسوس کېده به کله کله؟ یاره جي خو ما ته دا محسوس کېږي که نه، خو نور خدای زه یاداشت ما ته کړی تقریبا زه ګورم چې چېرته مشرۍ چېرته هغوی تاسو به ما وینو، ځکه چې په هغه باندې ویډیو باندې چې ما کاغذ مخ ته نه وي نیولی، ما هغه شی ګوټه کړی یا خپل تکلیف زه غزل نظم وایم ما تقریبا ګوټه کړی. خو دا پښتو کتاب له وجې نه رشید بیان ما ویلی ده، یعنې نه پښتو لیکلو باندې زه پوهېږم، او تعلیم دا بیا لیکل زه خپل نه څه کولی، پښتو لیکل نه څه کولی، دا به زه ډېره زیاته محسوس کوم. چې شاعري کله وخت چې شپې ملې په 2 بجې په 1 بجې تا ته درس وي، خپل شاعر سړی بیا سړی خوب نه ورځي ته چې دا شاعر ځان سره نوټ کړی دی که نه، بیا دا ما بیا ارامه کړي. ټیک. نیکم خان صاحب، تاسو بنیادي طور باندې د کومه شاعري کړې ده یا کومه شاعري تاسو پسند کړې ده یا پسند کوله مو؟ د غزل، د نظم، د لوبو، د نه علاوه سندرې شاعران خو څوک غونډه شاعري کوي، څوک داسې چې خصوصي هغه شاعري ته توجه ورکوي. بس جي اوله وه زه شاعري چې ما لوبې ویلي دي
اتنیزو لوبې سندرې دا ما ویلي دي دا ما پخکړي دي ځکه چې ګلوکارانو سره سینګرانو سره ګلوکارانو سره دغو سره ما مینه وه ما لوبې جوړولې ځکه چې لوبو دنیا والله بیا غزل انشاءالله شکر الحمدلله چې غزل لیکای سم نظمونه مې تقریبا ډېر نظمونه دي چې هغه داسې چې مشهور دي تاسو ته پته ده کېږي دا چې نظمونه لوبې غزل دا زه ویلی سم هغه یو شعر وایي چې سر بګدم خو چې تاسې د جوړګر شي په ما مه هېرېږار کې سم پاړی یم څه چې زم پروګرام ردي بس هغه انشاءالله کولی شم صحیح نیکم خان صاحب تاسو چې کله شاعري شروع کوله شاعري خو وایي چې خداداد صلاحیت ته سړي چې اول نه د شاعري حصه وي خو باقاعده شاعري طرف ته تلک هغه چیرې داسې یو شاعر وي چې هغه نه سړی متاثر لکه تاسو اوس ویل چې موږ به دا ټیپ ریکارډونه اورېدل ګانې به مو اورېدلې نو که دې نه علاوه داسې شاعر و چې هغه نه تاسو متاثر و او تاسو ویل چې یاره داسې شاعر زه هم جوړ سم واه جي ډېره زبردسته خبره دې وکړله زه دیوانه شمس الزمان ته جوړي ده نه ډېر متاثر وم خو ما خپل دا کوشش وما وی چې یاره چې ته داسې شاعر سې لکه دی دیوانه صاحب وایي چې دیوانه دوه زیانه به وشي یو شعر د پاکې مینې بل شعر د انقلاب واجب نیکم خان صاحب ته به خپلو خوږو اورېدونکو ته غزل که لوبه که نظم څه شی به اوس چې تاسو ما ته څه ووایئ زه به هغه ورته پیش کوم انشاءالله که خیر وکړه غزل زه خو وایم چې یو خوږ غزل اورېدونکو ته پیش کړه که نظم وایي یو نظم پیش کړه بیا به بیا غزل ته نمبر ورکړه خوښه دی ټیک صحیح آزاد نظم دی جي مسافر یار ته مې کال وکړو چې اختر له رځې ده وی چې نه که نه په مونږه څه اختر خو نه دی ما ویل چې هر کال به راتلې ما ویل چې هر کال به راتلې او سخت کال نه ردرومې ده وی چې مخکې د بارودو شنه لوګي خو نه وو خو ما ویل چې راشه که نه مور به د ستا لارې سري واجب ما ویل چې راشه که نه مور به د ما ویل چې راشه که نه مور به د ستا لارې سري ده ویل چې نشته هاس پره متصري نه شوله خو ما ویل چې پلار دې شته دی رونه دې شته کله دې شته ما ویل چې پلار دې شته دی رونه دې شته کله دې شته ده ویل چې یار ورجانه ټول کلی بالا وخوړه خو ما ورته وی چې پښتونخوا څومره نه شوې نه ده ما ورته وی چې پښتونخوا څومره نه شوې نه ده ده وی چې شته دی خو پښتون ته څه ورپاتې نه دي او ما ورته وی چې په خپلې خاورې نه وکړو ده ویل په چینګه خوله چې مونږ خو د جنګونو نه یو او ما ورته ویل ما وی رضا خپلې سرتورې مو سرتورې شولې ما وی رضا خپلې سرتورې مو سرتورې شولې ده وی چې وس نه لرم توان نه لرم څه وکړمه او ما وی نشتر و سروې څنګه درنه هېرې شولې ما وی نشتر و سروې څنګه درنه هېرې شولې ده وی چې مخته ناکامۍ طوفان بالا راغی او ده وی کونډیانو نیکم خانه ځوروې مې صلا د دې نه مخکې ملاکنو په خیبر څه وشو نیکم خان صاحب شاعري طرف ته رادرومو شاعري چې تاسو د غزل د لوبې د نظم تاسو ټوله شاعري کړې ده خو کومه شاعري تاسو په خپله ډېره کړې ده او کومه شاعري تاسو پسند کوو او تاسو زړه غواړي چې دا شاعري د نور شاعران ها کوي جی چې غلط اثر په هیچا باندې نه کړي په ادب ټکو چې پور وي هشار ښه وي واجب سر خو خود ورکه کونډیانو نیکم خانه یارانه کې تا ته چا وي انکار ښه وي ډېر ښه زه شاعرانو ورونو ته خواست کوم او تاسو داسې شاعري ما خو چې هغه ادب نه پرېوتې الفاظ استعمالوي صحیح خو شاعري دا ما مخکې ډېر وخت خبره وه چې ما په مشرې چې دا خبره کړې وه خو شاعرانو مې اجازت تقریبا اخیسته و چې داسې شاعري کوو چې په کور چې خپل کور چې غږوای شي بالکل یا ویلی سي یا غږوای سي یا غږوای سي کار دا دی چې ته په هغه خپلې شاعري باندې به شرمنده نه یې چې څوک کار وي او بیا چې کومه د تا نفرت کوي صحیح د تا شاعري نه نفرت کوي هر چې کومه شاعري وي که غزل وي که نظم وي که نظم وي که لوبه وي که څه چې کومه دا
ټکي په کار نه دي چې هغه ادب نه پرېوتي. هغه نیکم خان صاحب تا بنیادی طور باندې کومه شاعري ډیره کړې؟ د لوبې والا، د غزل والا، د نظم والا یا د سندرو والا، کومه شاعري تاسو په خپله ډیره کړې ده؟ جی ما خو تقریبا لوبه شاعري زیاته ځکه کړې ده چې ما موزیشن ولته چې چا ګلوکارانو سینګرانو ته ما کومه شاعري ورکړې ده، ما تقریبا لوبې ورکړې دي ځکه چې هغلته د لوبو دور و. صحیح. او غزل داسې کمترو ګلوکارانو ویلی سله غزل چې غزل بس خیال نه علاوه داسې نور داسې شاعران ګلوکاران به وو چې یو به غزل ویلی سه. خو لوبې خو داسې وي چې لوبې خو تقریبا د هغه میدان شعرو میداني شعرونه وو. عوامي شاعري ما جي ډېره زیاته کړې ده. صحیح. او نظم یې جي ویلی ده، لیکلی مې نظم غزل مې لیکلی ده. خو ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعده د بیل بټن ووایو چې موږ نوې ویډیو ستاسو ته تر ورسیږي.